سلامونه جوړ په خیر. تاسو په تیر ویډیو کې ولیدل چې موږ فراشغان ته ورغلی وو او د فراشغان خلکو زموږ ډیر زیات عزت وکړ، ډیر قدر یې وکړ. هلته چې زموږ د چکر کوم پلان و هغه مو پای ته ورسوو، بیرته را روان سو. زموږ دغه ملګری که څه هم خپه لږه خوږه وه، ژوبل و، خو بیا هم په پلي مزل کې موږ سره پوره همکاري وکړه او پلي ډیر مزل یې وکړ، کور یې ودان. نو خبره دا شوه چې موږ هم بیرته را روان سو. په کومه لاره چې تللي وو په هغې بیرته راغلو، ځکه زیاته واوره پرته وه، په بله لاره نسو ورتلی. دا سړی مو ولیده چې د خپل دوکان له بامه یې واوره غورځوله او موږ چې هم چېرته تللي وو، چېرته چې میلمانه وو، له هغه ځایه بیرته راښکته سو. دا ډېره سخته لاره وه، خو خیر موږ په دې لاره راغلو، دغسې راښکته سولو. تاسې وګورئ څومره سخته لاره ده. نو دلته مې خپل کامرامین په واوره وویشت، ورته مې ویل چې سمه عکاسي وکړه. دا سړی بیا لګیا و چې د واورو په منځ کې لمونځ وکړي، ځکه د فراشغان ډېر اسلام پال او تکړه خلک دي. دلته بیا زه خپل کامرامین په واوره وویشتم او وغورځېدم، د راجګېدو نه وم، خو خیر کومک یې راسره وکړه، زه یې راپاڅولم. ډېره مننه وروره. نو بیرته را روان سو. په واپسۍ کې تاسې د امبولانس ګورئ چې د فراشغان ولسوال ودرولی، دا چې واورې دي خامخا که ستونزه پیدا کېږي نو دلته به عاجله رسېدنه کېږي. په دغه سختو لارو باندې راغلو، خو یو خبره دلته دا وه چې لارې سختې وې. د فراشغان خلکو غوښتنه هم دا کوله که لارې جوړې سي ښه به. تاسو لاندې ګورئ خلک بیا لګیا دي فوټبال کوي. لږ مزل وروسته راغلو، هلته مو اودسونه وکړل، د لمانځه ټیم و، په مانځه باندې ودرېدلو. ټولو ملګرو موږ سره چې په سفر کې څوک ملګري وو، چا ښکته چا بره لمونځونه وکول او بیرته په موټر کې کېناستو، روان شو او ولایت د لغمان ته راورسېدو. بس خلاص. نو قدرمنو ملګرو، له دې سفر زموږ هدف دا و چې په تاسو د فراشغان ولسوالۍ ځینې ښایسته سیمې وګورم او دا پیغام درته درکړم چې تاسې هم کله کله چکرې وهئ، له ژوند خوند واخلئ. یوازې په کور کې مه کښېنئ، که نه وزن مو زیاتېږي.